دغه روزه وا جون جولای میاشت اړ پشکار مدینه منوره ته اطلاع رااله چې د مکې نه د ابو جهل د سالار اعلان دی لخر را روان دی او ان قریب په مدینه حمله کی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم اعلان جنگ وکړ او وی فرمایل صحابه ته چې تاسو هم تیار شئ بای سامان د جنگ شته صحابه وی چې یا رسول الله اته توري او دوا سنت نه نور تورشتا او نه نور اسونه مرګري څومره یې و 314 کسان بس دغه 314 فوج ده اته توري دي او دوا اسونه نور څه نشته صاحب نور بسم الله چې دوی روانيږي یو دوه ماشومان په منډه منډه رااله د یو عمر ده یو لس کالو د یو عمر ده 14 معاذ او معوذ نامه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپو کې غړي چې جی مونږ ته اجازه ته کې چې مونږ هم jihad تلاش حضور علیه السلام ورته داسې ګوري چې تاسو خو واړی په تاسو لا jihad فرض نه ده هغه وی چې مونږ واړی خو یو چالو شو تاسو چې اعلان د جنگ وکړ نو زمونږ مور په جړا ده ځکه چې زمونږ پلار مړ دی او زمونږ مور وی چې ښا په قیامت کې به د بدر د شهیدانو خزه برید تاوي چې زه د پلاني شهید خزه ما او زه د پلاني شهید خزه کاش چنن زما میړم ژوندې وې عوام بدر لتلې وې ولته شهید وې چې قیامت کې زم داغه خزو په صف کې ولاړ وې چې د چا خاوندان په جهاد کې شهیدان شي خو مور مونږ ته وې چې پلارم نشتا او تاسو زئی دواړه واوري که ګولې په سینه کې ونه خوړه او په ملا کې و خوړه نو ما د خپل سینې پای نه دي دربخه زایبا او غشي ته بسینه نیس حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې دا سو کوي چې تاسو کې چې کوم لوی مشر دی هغه د لاړ شي دا کشر دی د مور خدمت ا کشر وی چې نه یا رسول الله زه د مشر نه ډیر تکړه دا مشر دی پاتې شي زبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته خوان ور وی خدا کنه تاسو دواړه په پرزول ورشي چې تاسو کې کم تکړه دی ابو واسطه دواړه په پرزول ورغلي دي او غیګ په غیګ دي نو دا کشر دی مشر ته په دی وګ کې وای چې لالا تا ته خپته ده چې را پرزول خو دې نشي دغه چې ته لوی زوړو کې استاد په خدای قسمی چې ته په خپل ځان راو غورځوا چې رسول مام تا سره وليږي او قتل اړ او زپاتې شم نو زب تباش مشرورې په خپل ځان راو غورځولو حضور علیہ السلام ورغه او دواړه په ملا وټپل او ورته زي الله دې تاسو دواړو نگهبان شي وړي وړي توري ور سره دي منډه 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 تقریبا مدینه منوره نه 100 کیلومتره بدر لره هغه د بدر میدان چې کوم ځای خاص جنگ شوی دی اعمال دي ادا جان صاحبان پالاره تیریږي هغه تو اس کو خار جوړ دی لوی بازارونه دي او بنگلې او زین دي او ما هغه خاص ځای چې کوم ځای جنگ شوی دی او کوم کوی کې بیا د ابو جهل دی لاشونه کول هم کانی شګي او ریګ بیابان دی شین بوټه نخکاری چې سر تلاندې کیسه په دغه مقام ته چې صحابه مو رسیدو د ابو جهل لخرم را ورسید او جنگ شروع شو دروځه میاشت او صحابه اتیا اصل میله مظلم کړي روجایم نیولې دا او روجای نیولې پسدا یو قجوره په دوه کس نیمه کړي دا نو نیمه یو خړلې دا او نیمه بل خړلې دا په دې رنگ روجم نیولې او د بتکی او بیس کلی دی د ډانډو ګرم نو روجم دا دار په شکال میاشتم دا او د عربو هغه ګرمیم دا بنا په خدای او جنگم شروع د عبدالرحمن ابن عوف په خوا کې دی ماشومان را منډه کړه چې دلته هغه ابو جهل کم یو دی هغه ورته چپ داغه نامه مال ولی چپ لوی بلا هغه ورته لوی بلا دا د لوی بلا علاج مشته د دنیا تماشه وګورئ رحمان بابا وی د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي دا خونن یې تماشا د سبا نه ده اعلی صاحب په کابل کې د ببرک بادشاہي ده ببرک دی او ببرک دی او ببرک دی لارو لاش معلوم نشو چې کوم طرف ته لاړو سپو خړو کګیدړانو خړو
نوم او نشان ورک شه د ببرک. تاسو خیال دی دي دغه ورځ دي چې یو سړی پکې بادشاہي چرچا یې جسه لکه پاکستان کې وګور اعلی صاحب خواجہ ناظم الدین او هو اعلی مولوی تمیز الدین اعلی صاحب صدر ایوب اعلی صاحب صدر یحیی خان اعلی صاحب بوټو صاحب او هو هغه د غرغر دی خو غرغر دا کوچنډیان ور سره اوچا باندې دی صاحب په د پاسه دا بل راغله اعلی صاحب امیر المؤمنین راغله ضیاء الحق صاحب د اسلام را روان کړي دغه دی راغی هغه دی را روان دی د چرچا سبا ګوره چې بیا به چا چرچا تاسو پوه شئ د رحمان بابا دا الفاظ د کربونو رپوي چې د دنیا په تماشا به ناز نه کوي غاوره کېږي به نه ځکه چې دا تماشا به سبا نه ستاسو د وړاندې نن د دې خلقو ګوډای اسمان ته پتلوم ویني او سبا پر کانټه کېدو هغه خلق چې دنیا یې نغارې غولې هغه خلق نام او نشان ورکشي غاورم ځان ته ځان نه وي دا نه وي چې زم څه شي دا تیت شي د کاغورځ عمر زوکی او خان ماته وی چې جدا زمون باندې خانان اوم ډېر په تکلیف ته خان ته څه خان وی جدا صاحب حیثیت خلق او صاحب جایگیر ما ورته صاحب حیثیت او صاحب جایگیر خلق هغه دي چې کوم خلق ته د آخرت جایگیر نصیب شوی صاحب جایگیر هغه خلق چې چاته د آخرت جایگیر نصیب او په آخرت کې د ادنا سړی جایگیر دومره چې سل کاله په اس مزل کې او د خپل جایگیر حدود بنشي معلوموله صاحب حیثیت داخله ته د ګوراو د قبرستان څوکیدار ته صاحب حیثیت نه او نه صاحب جایگیر ستاسو د خانانو جایگیرونه او جیدادونه دا په ظلم حاصل شوی دا د انګريزانو درکړي مهرباني په خان بادرای او نوابوي چې درکړي دي دا د ظلم جایگیرونه تاسو ساتلی تا نرستو ستاد سامنو دور چې پراشي په دې جایگیرونو بیا زنا او شرابونه او کبابونه کیږي او رنگ رنگ نوې او تازه عذاب تعالی قبر لدرزي او لړمان او د خامرانو په شکل کې پتا چکونه ونه زه خو خیراتونه کوم او ډوډۍ ور کوم ډوډۍ زکات میاش ګډیر دی ګونه باخه کوم ډوډۍ ور کوم دغه ډوډۍ دستا کپرو د زکات په پیسو چې دی ګونه باخه کې ورې کې کور دی وران شدا زکات کی ډیر دا مالدار خلک د زکات میاش کې دی ګونه باخه کې خلک باندې ورجو وې دا مې زکات په پیختي وزپ په دې زکات کې زکات د بارا اخذ د مسکین شرط دی مسکین او غریب به قبض کین او علا زکات په دې زکات کې نو عرض مې دا وځي چې دا د دنیا تماشې دي نن به یو سبا لوی تماشا د هغه خلقو دا چې دنیا قربان کړه د آخرت لپاره عبدالرحمن ابن عوف نه ماشومان تاسو کې چې دلته ابو جهل کوي ویا مخامخ پس پیناس چې سو ورمنډې وې دنه زمون محبوب دمر تانګ دی پیرا په ولاړه د غیب د خپو کې ورننه وته ورته لا ابو جهل لعیلا او د محمد رسول الله دشمنا ابو جهل ورته داسې کوس پاس ګوري وې تاسو کې اما شومان ورته موږ د محمد رسول الله غلامان وې مشر کشم نه لري وې زمون مشر الله دی او کشر زمون محمد رسول الله دی وې یریږي نه زه خو دې وخت کې جنگي جرنیل د بدر د میدان نو ما شومان ورته وی چې یرا شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا اے ابو جہلا
شریعت څه شی دی په دنیا کې د الله یره په زړه کې پیدا کول. شریعت وایي څه ته چې د خدای یره دې په زړه کې پیدا شي، دې ته شریعت. دا نن چې پاکستان ته لرې لرې نارې وایي یریږي، د دې په زړه کې د خدای یره نشته، د خدای خوف نشته. د خدای یره دې په زړه کې راله هغه کار به نه کوي چې په کوم خدای خفه کېږي. نن تاسو پاکستان کې وګورئ خوف خدا ورک، بلکې لوی ظلم چې ستا په دې ملک کې کم کېږي، لوی ظلم. حکومت په تو پاوله حکومت پرېږده، قوم او عوام چې کوم لوی ظلم کوي. قرآن غوندې قانون پروت دی او دوی د ژوند فیصلې د پیرنګي قانون ته وړي. لوی ظلم چې مونږ کم کوو. یو جماعت او یو مدرسه، یو محله او یو کلی او یو کنده، یو ډله او یو قوم به تاسو اونه ګورئ چې هغه جماعت ته یا مدرسې ته راغلي چې زمونږ او د دې دا تنازع ده، زمونږ په دین فیصله وکړي. ګورئ چې امید دی او کم ملا دی او کم یا دی او که شیخ دی او کم میخ دی او کم اجي دی او چې ګړبړ پیښ شي چې ګورئ تاڼه کې بناست. تاڼه د پیرنګي د قانون ځای دی، کچرای د پیرنګي د قانون ځای دی، او جماعت دا د خدای د قانون عدالت دی. جماعت ترا دا ګټ او بیلات خو سر دی ورکشا، ګټ او بیلات خو په کچرو کې مشتا، په تاڼه کې مشتا، هلته به یو ګټي او بل به بیلی. او جماعت ته چې د قرآن فیصلې تراشي هم چې کوم په حق یا به وګټي چې تاسو خیال را تیر ورځو کې یو سړی را ویل یو مولا مې فیصله کړې ده، فیصله یې غلطه کړې، مالڅي کړي، چا تقریر راته وکړو. نو ما ورته ویل چې ته ویل زما رونو خدای بې خو باسه ما په شریعت نه کوله، وارونو آرامیانو مې شیخان غوندې دي، ویل شریعت ته لاړم. سړی اوس دا زموږ خلک دا بني آدم نه چا تقریر راته وکړو. نو امولا دا یو ظلم کړی چې هغه مال روپۍ کې 14 انې دا بل سړي کېده او یو دوانې پکې بیا هم دته پرېښې. مال که زه اوس قاضي قضات وی نو ما به اول دا مولا وجلی ویل ولې مال دا دوانې هم ستا نه کېږي، ظالمه دا یې در سره زیاتې کړې، 14 انې دا پردي ډېرې ټاپو خراب شوه. دې له راغلی و چې ګینې دی به اوچت پاسېدو لاړ. دا زمونږ د ملک حال. تاسو وایئ چې دا پاکستان کې څومره خلک مړ کېږي او کم خلک د ژوند فیصلې د پیرنګي قانون ته وړي، او د مرګ نه وروسته دې خلکو پسې مونږ قرآن وایو او په قبر ورته تبارک الذي وایو، لله ما فی السماوات والف لام میم ورته وایو. ته وایې چې دا کلمات بلاندې قبر کې دې سړي ته څه فایده وري؟ د چا چې په ژوند د قرآن سره دا که تاسو خیال وکړئ په دې روژه کې دا خلک د 3 شپو ختمونه، خاص کر په دې غرونو کې 3 شپو کې حافظانې ودرولي، څوک په 21 شپو کې کوي، څوک 15 شپو. اوس ته سوچ وکړه چې په 3 شپو کې د کوم کلام حافظ پسې واورې، تاړه کې دا خیال کړی دی چې راته ښکاري چې د قرآن هم دا مطلب دی چې په تراوو کې حافظ نه واوره، بس نور دی چې څه خوښه ده هغه کوه. نه، د شپې د قرآن واورېدو او سهار دی چا سره سوک سپېړه وشو او بجای د جومات د تاڼې ته منډه کړه، دا د شپې قرآن به پتا ګوایي چې بېګای زه اورېدلی وم او سهار خپله فیصله د پیرنګي قانون ته یوړه. دې ته عزیزانو سوچ وکړئ. قوم د قوم تباه دی او ملک د ملک تباه دی. حکومت ته هغه ظالم دی، د قوم او د دین سره لوی ظالم چې دی د 40 کالو را روان حکومتونه. کوم حکومت چې په خپل دور کې د قرآن قانون په ملک کې نه دی جاری کړی، دا بدبخت قوم هغه حکومت پسې بیا ارمان کوي، هغه حکومت پسې بیا افسوس کوي. ضیاءالحق به سبا لاړ شي مونږ به ده پسې هم جاړو چې آی های ډېر ښه سړی و، ځکه چې په 10 کاله کې پاکستان کې قرآني نظام نه و راوستی نو ده پسې به مونږ ارمان. خو دا یو ارمان به کوو، یو ارمان. که هغه د کپنکش کیسه درته یاد دی چې سړی او مړی به چې وشو د شپې به ورغی او قبر کې به یې کفن وویست. زوی وی بچیا ډېر ګناهګار یم څه به کېږي؟ ویل پلاره خدای راستي چې په خلکو دې وبخم به
چې پلار مړ شو زوی به د شپې مړی نه کفن مو وستو په کونه کې به ورته موګیم ټکوال خلق ویل پلار خدای په جنت کې داس د خنزیر بچی ته پاتې دی خو ور سره دا کار دا یو ارمان وکړو چې خدای دې بلا نه خاطر شوی خو چې تیر نه خدای غي نه خو هغه خو خدای غي نه خو هغه یو کیسه ده چې یو ډاکټر یو سړی ملغلره بیا وایي په خبره روزه هم نه نن سبا هم خدای دې خیر ملغلره بیا مونته نو زرزری وینځله په ولا کې چې وینځله چې پاک شي اته د لاس او غرزیداو او بو یو سړی ورپسې لیوانه شو چې هاي دا خو ډېره قیمتي ملغلره وا او داسو لیوانه شو سرسام شکر تراغه پاک نه پلیتا خوا پاک نه پلیتا مور وی سچل دی بچیا پاک نه پلیتا خوا پاک مور چې د تو کته هم سرسام شو هغه هم چغي والے پاک نه پلیتا خوا پاک نه پلیتا یعنی ګنده خوا وینځله بم نه چرانه وبو نه وړه بیړې کور مالت خلق رااله دا سچل دی مور او زوی دواړه چغي وهي پاک نه پلیتا خوا دوی ورته کنځلي کړی چې کنځلي کړی دا کور والام سرسام شو ول تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس ایم په کور کې ناس دی او دا چغي وي تپوس نه تپوس خو عام سرسام کم یو چې یو بل ته ګوري سمسر د پاکستان ته تاسو خیال کوئ ټول سرسام شي نو نن د یو سړي بیان دی په اخبار کې چې پاکستان حکومت را سره کومه وعده کړې وي نو یې لا پورا نه کړې نستاسو د مشر بیان وای دا سي پورا نه کړې مال پاکستان چې څوک خو تکړی دی په سمندر کې نو هغه تر قیامت پورې بلاشم نه روزي پاکستان ته ګوره د پاکستان وادو ته ګوره وای ابای مې لیوانای شو په ترجمه باټینګ غواړي د دې عادي سلويخ کاله وشو چې حکومت راغله دی واده د اسلام راوستو نه کړی په دې ملک نه ده د 90 ورځې په واده یو لک راغی او لس کاله په دې تیر کړ اسلام او نظریه او اسلام او قران او قانون او شریعت او بنچ او کورټ او سپریم کورټ لس کاله په دې تیر کتر نه هغه خبر نشي کړی څنګه مې وی اسې جایوي څنګه قوم یې داسې بدر باندې حکومت راځي دام ستاو زما د کور خبره نه ده دا د پیغمبر خبره کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یې داسې به امیران در باندې راځي چې دا څنګه قوم دې کتا سو خو حکومت په خپل ژوندۍ کې ولیدو او مړوم نو راشي په قبر می متیاز وي په خپل ژوندۍ کې به نه ګور دغه سې کو سډب بدر نه جوړي کله به خزو په سیمنډي وهاي کله به جړاګانو په سیمنډي وهاي کله به خنساګانو په سیمنډي وهاي کله به منبرانو په کله به چا په سیمنډي دا غولو جمعداران چې جوړېدل دا کونسلرای دا د کمیټې دا د چوړیانو جمعداران د پر تاسو سال جوړ کړي ځان ته خیال په دې کوڅو کې په دې لار هغه جګ هغه سوري هغه غدا تاسو سال جوړ کړي تاسو څه قوم دې د دې څه ضمیر دې د دې څه ایمان اعظم والا قوم پکاري مضبوط اراده والا قوم پکاري نبازیت چې کوم قوم کې نو قوم خورز نشي کولای تاسو به وګورئ دا کور وارثان لاړ ډاکټر راوستو چې دا لکم سرسام دی او دا مورم سمسام دا پاکه نه پلیتا خوا دا ډاکټر راغی دا سې چلی په دیاله کو کوچ او په موري چې دا خبره ته هیر کړه چې ته هیر شو نو ډاکټر ویلي پیسې څومره کیږي ډاکټر صاحب ول 100 روپے اول پتا سو خدای عظیم عذاب د ډاکټرانو نازل کړل څه خدای پیجندلی 100 روپے فیس 100 روپے الته د 500 یا د 150 یا د 100 مزدوري کړي الته د ماشوم باندې الټای دستونه لګیدلی 100 روپے فیس اوس بل د ماشومانو مور ولا خرڅه دله 100 روپے ورکه کټه بچ دا قهر در باندې نازل دی کنه دا قهر د خدای په حکومت نازل کی چې لک سوچ خو کا بدبخته ابل اور دلته اړتال دی یو ماشوم دی 5 میاشت دستونه په لګیدلی الټای هسپتال ته بوتله زمونږ اړتال دی مریضان نه ګور تاسو په ایمان وای
چې دې ملک له د خمیني غوندې انقلاب پکار دی کنه دی چې رانه یو ژوندی پاتې نشي. زما مریض درغه هغه مړ کیږي او ته زما هړتال دی چې دغه وخت کې په دې هسپتال کې څومره ویو دا ګردنونه مې ته وډاو کړي. ستا هسپتال د پیسو دپاره دی، تنخوا دپاره دی، مطالبه دې څه ده؟ په دې هسپتالونو کې تاسو څه حال جوړ کړی؟ پټه پوړانده شئ دې هسپتالونو کې خو د شپې وګورئ چې څه حالي. دا قوم ړوند دی، دا خلک ویني نه چې دلته څه حالي. ستا هړتال دی، ته زما مریض مه ګوره. دا زمونږ ملک دی. نو زما عزیزانو زما 100 روپۍ فیس دی، ورته وی دا 50 والا 50 به بیا درکړو. هغه وی نه ماله پوره 100 راکړه. وی ښه سبا راشه ډاکټر صاحب، نو بیا به 100 درکړو. ډاکټر لاړو، دغه ترور یې تپوس وکړو د دې هلک نه چې بچیه دا په تا څه چل؟ ویل ولې ترور یې؟ ویل دا تا چې وی چې پاکې نه پلیته خوا. بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو، بیا یې چغې کړې پاکې نه پلیته خوا. مور یې چغې کړې پاکې نه پلیته خوا. پاکې چې سبا ډاکټر راغی چې ورته یې کتلې خو بیا هغه چغې وایي. ډاکټر چې ورته وکړه هغه هم سرسام شو. هغه وی یاره 100 نه 50 ښې وې، 100 نه 50 چې پرون مې 50 اخیستی وی، نن خو مې 50 هم لاړې. پاکستان دې دغه شی دی وروره، هر یو چې راشي بل وخت ده نه خو بل خو چې هغې نه راشي وخت نه خو بل خو 100 مې څه غوښتې چې 50 هم ورپسې لاړې. دا زموږ ملک او نور به ګورئ او تماشې به د ځان کوئ. دا تاسو دا شیخان حاجیان صاحبان ګیرې میرې پرېښي دي، په دې کار نه کېږي. والله که په دې راټینګ کړي، په دې نه خدای راستي که جنت راټینګ کړي. زمونږ دا ګیرې دي، دا ډیلې دي ډیلې. دې نه د ولو واښه ښه دي واښه، دا زمونږ ګیرې نه دي، دا ډیلې دي ډیلې. یو طالب نه یو خان تپوس وکړی، طالبه دا ستا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده؟ هغې ویل خان خدای راستي که خبر یم چې ستا د سپي لکۍ ښه ده که زما ګیره ښه؟ ویل ولې؟ ویل که دې ګیرې ایمان تیر کو خو دا ګیره ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده، او که ایمان تیر نه کو نو بیا ستا د سپي لکۍ ته ښه ده. که دغې لکه ایمان تیر نه کو نو هسې د خدای په قهر اخته یو، په مخ هم ګز ګز واښه ولاړ دي. عزیزانو چې د ایمان تیرولو درد دې پړه کې نو په وخت مخ باندې پاکي وها، په دې کار نه کېږي. چا ګیره پرېښې ده په دغې په تمه دی چې دا د ګیره مې پرېښې که نه جنت په دې کې نه دی. چا یو دومره مسواک په جیب کې ټومبلې دغه ده که نه؟ چا چوک ته چا جمعې مانځله راغی مصلی یې په اوږه راچولې دغه ده که نه؟ په دغې نه کېږي ماما. روژه راله دې خوا وګورئ، کم ځای کې چې اوسېږئ کم ځای کې هلته به داسې نری نری ډونډ لګې چې هسې نه چې په شربت روژه ماتومه د چا روژه بې شربته نه وي، ډونډ به لګې. زه پېشمني ترکاري سره روټۍ خورم، هسې نه چې څوک په سپورې روټۍ روژه ونه نیسي. که یو سړي په نهاره روژه ونیوه، ټول کلی او ټول کندی به الله په جهنم کې پیاچي. تا په شربت روژه ماته کړه او تا ته پته وه چې د پلاني کور کې شربت د ګوړې هم نشته، یو خدا چې خبر نه کوم ځای چې اوسېږي هلته به ځان خبرې، هلته به ځان خبرې پلاني کور کې پته وکړي. ښځې ته به وی، لور ته به وی، زوی ته به وی، ورشه بچیه ته د هغې کور کې وګوره ماشوم به ورولېږي چې په میز ورکره یا په کټ کې شربت یا دچکې یا ګیلاسونه څه پراته دي، پیکوړې میکوړې اخیستې دي که نه؟ زما دې په خدای قسمي چې یوه قجوره دې چاله ورکه ورو جماعت دې وله ورکو، د یوې قجورې اجر به د احد د غر عمره ستا د نیکۍ په تله وي. یوې قجورې نه خانان مانانې مازدیګر کې د دنیا نعمتونه یې په میز، دا روجې نیسیم نه، دا زنتلاکي ټول روجه خواره دي ټول. په دې ورځو کې اول 15 کسانو ما نه تپوس وکړو، خو خیر ما نه اکثر یریږي. پوهېږي چې دی داسې کافر استن سړي ته ووایي چې بیا ته به پرې راشي. جی ما ته تکلیف نه روجې روجې بچیه ته څه دلته پرون دا بالا منی بینک کې رانه یو تپوس وکړو، وایي جي دا روجې فطرانه څومره ده؟ مال ولې؟ ویل لږ صحت مې ټیک نه دی. داسې ناپړي ته مې ورته وویله چې په دې ممبر یې اوس ویلی نه شم. وبه مال چې صحت دې ټیک نه دی په وخت ښځه هم پرېږده، ځکه چې د کوم سړي صحت ټیک نه وي هغه ته ښځه پرېښول پکار دي. ته د ښځې حق نشی درکولی استالله. بس داسې شو چې روح دې سنډا عمره غټ یې ورته وایي چې ما د روژې کفاره څومره
دا ورته چا مولا خو دي او خان ستاسو رنګم ښه نه دی او رنګم ډېر دغه دی وخوری روجې او بیا د خیره چېرته ونیسي کینې یو 5 روپۍ د ورځې چا غریب له ورکوې دا په اشنغر کې یو ملا یو خان ته ورکوې او بیا به خدای دغه کړي خدای دې کور وران کړه چې کور دې وران شي 5 روپۍ د چا غریب له ورکوه دا خو هغه سټیج کې وي چې کوم سړی په داسې مرض کې مبتلا وي چې د دنیا ډاکټران ترې ناامیده وي چې دا سړی عمر له جوړېږي نه بالکل او د دغې نه به دی مري نو هغه دپاره بیا دا ده چې د سرسایي عمره پیسې به د یو روژې کفاره ورکوي یو سړی تبې ونیو یا څه بدني بیمار دی 2 روژې 4 شپږ دا وخوړې روژې نه پس ته بیا ونیسي که نه هغې دپاره کفاره کوم ځای کې ده عزیزانو دې ټولو خبرو ته سوچ وکړئ چې روژې د دغه خلقو د ابوجهل ورته وایي ماشومانو ته یریږئ نه اور تو شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا اے ابو جہلا شریعت څه ده دنیا کې دا الله یره پړه کې پیدا کول دي او د سردار کونین د ناموس د پاره ځان قربانول دي نو یره پکې د کم ځای ابو جهل ورته گزار کوي ویل گزار تکوا بیا بدی ګیلای پړل کې چې یو موضوع دوه ته گزار کړه ابو جهل چې تور راو چتا کړه نو یو ماشوم ورته وی صبر کول اندې نه د داس پیټه پرانیسته شوی او بغورځي هغه چې سر راټیټ کو داس پیټه کتا رستونه د یو ماشوم لاس ورته برابر شو په دې گردن ورته تورا کې وی الله اکبر ابو جهل داس نه کوز راغورځي چې راغورځي تمام فوج اکبر شو چې داس چلو عبدالرحمن ابن عوف په منډه راغی په دې سینه ورته کې ناس وی وایوس وی وجنی خو می وجنی خود نه اهلو د لاس مړ شما سر می وړو کې ده دا مړای می لګلان دی غوسکا د سر کتوله به می خلق راضی چې لګ سر می د مړای سره غټ ښکاری گردن ته غوسکا فنار والسقر دا ابو جهل زوی اکرمه را منډه کې په یو ماشومي گزارو کو دا ولې تی بیل چې ولې تی بیل کو ماشوم ته د ولي پته نشته او لاس کې تور نیولې د منډه را منډه لاس ور پورې ځوړان چې مازیګر کې ګوري چې تاسو چل دی دا د لاس تلیخ پیلاندې کو الله اکبر کو لاس یې وغورځو پیغمبر ورته دا دې سوک بچیا و یا رسول الله استاد مینه تقاضا دا چې منډه کې می فرق رانیش د لاس می لیول خراب کړو ځان نه لری کو چې لیول می برابر مازیګر ټیمو د بدر په میدان کې اپ یو قجوره باندې نیول روجو والاو د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډو درولا باقی بیان میں بیاشی واخر دعوانا ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا تیرا جمعہ باندے دروجے متعلق ما سماروزات ستاسو په مخ کې عرض کړی عزیزانو نن دو خبر ستاسو په مخ کې عرض کول دي او دا دواړه خبره داسې دي چې زمونږ په دې ملک کې څه لوی شرف زمونږ د لاسه مبني دی په دنیا د خدای کې چې وګرځئ د مذهب په رنګ کې دومره فتنې به په ټوله دنیا کې نه وي څومره چې په پاکستان کې دي او په پاکستان کې د مذهب په رنګ کې فتنو وجه د حکومت نااهلیت دی ځکه چې نااهله حکومتي نو هغه لاندې نظام ټول خراب څلوېښت کاله د پاکستان د حکومت نااهلیت وجه ده چې 2 کروڑه فرقې د مذهب په رنګ کې په پاکستان کې وګورئ تاسو موجود هر سړی چې څه خوښه ده پرون راته چا خبره کوله وایي زمونږ علاقه کې یو پیر دی هغه اعلان وکړو چې تراویح 8 دي او روژې 15 دي ما نورې څه ویې خبرې نور هم ډېرې وکړې خو ما ته دغه 2 مې واورېدې چې روژه دا تراویح 8 دي او روژې 15 دي نو ما بس یو ورځ 2 پس ورشه بل اعلان وکړي چې 15 دي ستاسو په دې ملک کې عزیزانو هر ازادي چې دا هغه انتها ته رسېدل نو دی وجنا اوس یو لوی لانجه په دې ملک کې جوړه ده چې تراویح 8 دي او کشل لو یو پوسټر چھاپ شوی او په هغه پوسټر کې لیکلي دي چې امام پس الحمدو چاونه ویله مونځ نه کیږي او تراویح چې چا شلو کړي دا نه کیږي اته تراویح دي دا لوی پوسټر
اوس دغه پوسټر اردو خان خو عام خلق په لوی قهر چې د ملک اخته دی چې لکه تاسو خو وایي چې شل دی هغه دی اته تراوی دی حدیث مر سره لیکل آیات مر سره لیکل زما عزیزان ورز داو چې په دې یو مختصر غوندې دلیل و تراوی د دې بنیاد څه شی د دې بنیاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ډومبي رمضان باندې صحابه را جمع کړ د فرض او د سنت نرستو ورته اترکاتن منځو بل شپه بیا را جمع کړ بیا ورته د موطا روایت ته چې سلويخت رکعاته منځو بیا را جمع کړ شل رکعاته ورته په سلورم شپه چې صحابه په جمعات کې انتظار کولو نو پیغمبر د کورا راو نوتو ټول شپه انداسې تیر په سبالا صحابه تپوسو کو چې یا رسول الله مونږ خو بیګا ټول شپه په انتظار تیر کړه تاسو راو نوت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې کبهګه هم زراوته و تاسو تما تراوی کړه نو دا تراوی به پتا سو فرض شوه د دې ترکون کې او پر خودون کې به بیا داسې مجرم و لکه سړی چې فرض مونږ پرې نو دا په سلورم شپه زمان نه راوته د دې وجه دا و چې دا تراوی پتا سو فرض او واجب نشي او دا پاتې شي په درجه د سنتیت کې خبره خلاصه فرض او واجب خو تراوی نه دي سنت دي په سنتو کې بیا سنت مؤکد کفایي دي بیا روایت د اتو روایت د شلو روایت د سلويخت ورکا مختلف شکلونو کې پیغمبر دا مونږ کړي علما وايي چې په روایتو کې تردد راشي یو روایت کې اته دي یو کې شل دي یو کې سلويخت دا تردد نه ده بلکې دا توسع ده توسع دا معنا چې په دې منځونو کې د ارڅم راو کړی نو غاړه د اخلاصي توسع ده یا لکه تاسو خیال وکړئ په دې منځ کې دا ګوته خلک اوچته لیدلم تاسو ډېر خلک پوېږي کنه پوېږي خو ګوته نیغه کی بلته کتلی دا ګوته نیغه وندي اول خود دې چلز د کول پکار دویمه خبره دا ده چې دا ګوته او چتول په منځ کې لس قسمه روایتو کې راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم لس قسمه دا اشاره په منځ کې کړي علماء محققین او محدثین وایي چې لس قسمه یو عمل په حدیث کې راتلل د دې معنا دا ده چې په دې عمل کې توسع ده توسع دا معنا چې په دې لس قسمونو کې دي په هر یو قسم دا سنت ادا کنو آداب شي ما په دې خبره پوهیږم لکه اوس ګوره مونږ ده په مونږ کې دا ولاړه دا فرض ده که ولاړه فوت شو نو مونږ نه کیږي دا فرض ده دا لاس تړل دا سنت دی دا سنت دی دا سنت دی دا سنت دی ټیک شو په ولاړه مونږ ګلاسونه سړی زوړن نیولي او رکعات یو کو نو مونږ کیږي کنه کیږي ها ټول وای اوس شیخانو ذمہوار زنه زه د دین ذمہوار زه قانوندان قانون وایم د شیخی مسله ما سره نشته نه د شیخانو زه جواب کولای شم قانون وایم لاس یو سړی زوړندونی و او قیام یې وکړو مسلک حنفی باندې با سنت نامن الله اندې لاس تړل دي نو تارک د سنت شو لیکن منځ شو خیال مراد مسلک حنفی باندې نامن الله اندې لاس تړل سنت دي
سینې د پاسه لاس تړل دا د امام شافعي په مذهب سنت دی. ټیک شو. یو سړی حنفي المسلک دی په سینه لاس تړل او مونځ یې وکړو مونځ شو ګو خلاف اولا یې وکړه. امام شافعي مذهب دا دی چې بهتر دا دی چې خدای ته ودرېږي او په سینه ورته لاس کېږدي. امام ابو حنیفه وایي چې نه بهتر دا دی چې د نامه نه لاندې لاس وتړې ځکه چې نامه نه د لاندې لاس وتړې نو دې کې دوه فایدې دي. یو فایده دا ده چې لاسونه داسې لاندې وتړې نو سر دې قدرتي طور ورپسې راټیټ شي. داسې دویمه خبره دا ده چې لاس وتړې داسې د اتکړۍ شکل جوړ دا کټه ګوته او دا کچا دا به د مړوند نه تاو کی او دا درې به پې د پاسه داسې کېږي داسې دا اتکړۍ شکل به جوړ ته به نیت دغه ټایم کې دا وکړي چې خدایا ما اتکړۍ ځان ته وتړلې او مجرم او ملزم ستا په دربار کې پیش شوم او د خپلو ګناهونو معافي غواړم. تاسو خیال راغلی دغه وخت کې به ته دا تصور وکړي چې زه مجرم یم او تا ته مې اتکړۍ ځان ته ولګولې او تا ته دا مسلک حنفي دی دا بل مسلک شافعي ټول په خپل خپل ځای صحیح دي. امام شافعي وی بهتر دا دی ادنا سړی ته پسینه داسې لاس دی خدای د دې نه زیات حق لري چې ته پسینه ورته لاس. تاسو خیال راغلی داغه اجتهاد دا دی د دې اجتهاد دا دی دا د اولا عدم اولا اختلاف دی دا د حرام او د حلال اختلاف نه دی که داسې وشم مونځ شوی دی که داسې وشم مونځ شوی دی که داسې د امام مالک مذهب لاس پرانیستل او مونځ قیام علما هغې دپاره وجه دا وایي چې امام مالک مذهب دا نه و چې لاسونه پرانیزئ او تاسو مونځ کوئ هغې وجه دا وه چې بادشاه سره په یو مسله اختلاف راغلی بادشاه سره قرآن قدیم دی که حادث دی قدیم او حادث دا یو منطقي خبر بادشاه ورته ویلې امام مالک ته چې ته ووایه چې قرآن چې دی دا حادث دی امام مالک ورته ووایي چې په اعتبار د نقوش سره قرآن حادث یقیني دی لیکن د خدای کلام دی دا د حادث ټکی مې دی قرآن ته په خوله نه راځي که هر څه دی خوښه یې را سره وکړه. بادشاه ورته دا مټې رستو وتړلې او حکم یې وکړو چې په دې ولوی په کوتکو ووهئ نو مټې ورته رستو تړلې وې او په دې ولوی په کوتکو ووهل نو دا اوږې ماتې وې نو امام مالک به چې مونځ کولو نو د هغه لاسونه راوچتېدی نه شو نو لامحاله ځوړند لاسونه به یې نیولي او مونځ به یې کولو. تاسو خیال راغلی په یو معمولي مسله اختلاف بادشاه سره راغلی او چې زه چرې به دا فتوا ورنکم چې بادشاه پې خوشحالي زمونږ د پاکستان هلال کمیټي نه وه چې د حکومت مزاج به یې لټولو چې د ده مزاج کم طرف ته د خالي روژه ده او که د اتوار ده چې د ده د مزاج مطابق زه او تاسو ته بله وایه د کال 12 میاشتې د کارغه غوندې غول خوري دا قوم په ډیران د حکومت خلاف حکومت دا چې دی حکومت دا چې دی حکومت داسې دی د سپي غوندې به سر هم خوځی د کارغه غوندې به مخوک هم څنډې او په دغه شپه چې د حکومت خلاف فتوا واوري نو حکومت اعلان نه دی کړی نو څنګه روژه ونیسي بیا د حکومت د مور دغه شي یعنی کال 12 میاشتې ته خلاف او په دغه ورځ باندې د حکومت بیا پلندر شي ستا رسایي کېږي د حکومت هلال کمیټۍ ته ته خو ورشه که تا کې ایماني ته ډپټي کمشنر ته بنګلې ته ورشه ما میاشت لیدلې ده کراچۍ سره ما په ټلیفون باندې میلاو کړه کوڅه ډب بچیا څوک دې په سړو کې نه ګڼي دی به هم په کوڅه کې اوړي راوړي حکومت یې نه لیدې کړی څنګه حکومت هغه ورځ مې چا یې نه لیدې کړی حکومت بچیا به غلی د سپي غوندې روان شو څوک به ټي وي کې اعلان نه دی شوی څوک به په ریډیو اعلان نه دی شوی که په ګرنیټو لګې په خبره ځان پوه که ټي وي ته ستا د پلار رسایي نه کي ریډیو ته ستا رسایي نه کي د کراچۍ پلازې ته ستا رسایي نه کي ته ورشه تاڼه کې ایس ایچ او درته د سپي په نظر نه ګوري ته خو ورشه چې ځان ته لوی تیسمار خان وې او دلته موله یاره چې دا اختر څنګه وشو یاره چې دا روژه څنګه وشو دغسې وشو چې دا څنګه وشو دغسې ګوان موان ستا څه کار دی ګوان چې ته مانه تپوس ته یې څوک ته څه ملا یې تعلیم دا زما کار دی ګوان زما کار که تا کې ایمانی کم مجسټریټ چې د دوو ګوانو په خوله باندې 7 کاله قید ورکړي ته خو مجسټریټ نه تپوس وکړه چې دا ګوان څنګه و کولی شي او به کوي
ششنجت چې د دوه غوانو په سر سړی باندې د 500 حکم کی ته خبر شې جدا غوان څنګه وبکړي مولا درته سړی څنګه دی غوان څنګه په دې کې لا چرته خان یا د خان په مینه کې اوسېږي یا چرته اسی خانو کې غوندې په بالا مانای کې لګا صاحب دادا درې دړای سرونه دیو ګرځي را ګرځي خان دا غریبانو د خدای کور ورایم کی دغه چرته ورته ویلی یو خربېنی خان هغه ته وایي چې 200 کسانې بدرستخان پاسي او 200 کینی خان هغه ته وایي چې د روزې په ډومبۍ شپه 200 کورونو ته د وړو بورای تقسیم شي د ګوړو د چینو بورای تقسیم شي د شربتونو بوتلې تقسیم شي خانان هغه خلک دا خانان دي چې پردي شربت تسترګي وایي چې چا به یو ګلاس نه کړي چې ورشم چې زم پکې اوس کوي ساډه بچي ځان نه دا زما کار دی روزه نیسي لاړې غرق شوی خپل کار کوه که روزه ونیسي نو په تاسو او که ته ونه نیسي نو په تاسو واسې خفه په دې او غصه په دې راځي چې کال 12 میاشتې حکومت نه پوزه چونای جدا کاری بدو کو اول خو د صوبه سرحد خلکو ته شرم پکار دی د صوبه سرحد نه بغیرته صوبه په ټول پاکستان کې اړوي نه تر کله نه چې هلال کمیټي حکومت جوړه کړې ده د بوټو نواله تر سیاوله کا پورې یو میټینګ د هلال کمیټې په صوبه سرحد کې نه دی شوی یو میټینګ تاسو ورته د سړی ځامن نه کړ کته میاشتو ګوره په ټلیفون ورته وې ستا په خلا ټول پاکستان کې هغه اعلان نه کوي نو بغیرته تاسو دا غي خپل ته ولې کو دافته مو کته صحیح روجو که غلطه دافته صحیح روجو زوام لا د جمعې صحیح نه وچرته د ایتوار پښپ تاسو وکړه سال ما ته جمعه کې شرمېدلو بیا اعلان کوي چې رمضان کا چاند نظر آ گیا او کل پہلا روز ہے یعنی چې د سپېګمو کې درننه وطن ودی لیدا داسې بې غیرته قوم عزیزانو عرض مې دا چې کېږي سمنا خدای به چرې ښه ورځ دې قوم ته نصیب کړي نه به د روژې ښه ورځ دې ته نصیب کړي د روژې ورځې ټوله ورځ په غیبت تېره کړي د اختر ورځې ټوله ورځ په غیبت تېره کړي داسې قوم دی یا داسې ملک دی یا داسې خلق دی نو زما عزیزانو عرض دا چې سوچ کوئ د ځانونو تم ګورئ د خپلو خلو تم ګورئ د خپل کردار تم ګورئ چې دا مونږ وایو څه دا مونږ کوو څه دا په لاره ځو څنګه دا زمونږ د زندګۍ کرتوتونه څنګه دي مونږ څه حکومت نه که دا توقع کې دا خو خیال مه دا تصور مه که دا وایي چې اسلام خبرې نشته اسلام خبرې کوي هغه د وزیر اعظم لرې کولو عدم اعتماد ووټ به پاس کولو مارشل لا نشته هغې دپاره صدر صاحب بیا اډیننس جوړ دا تپوس زده نه وکړي چې دا دوباره مارشل لا اډیننس دې څنګه وکړو چې وزیر اعظم ته به څوک پورته هم نشي کتی هره ورځ به نوي نشترې په سینه در منډي او څه به کولی نه شي هره ورځ او زه به خوشحالې اړه مې باغ کې اړه مې باغ هره ورځ نوی نشتر د دې قوم په سینه وه تاسو خلک خدای پیژندي د هفتې پر ورځ ماته یو کور نه داسې را روانم په دې سړک مخې ته راغلم یعنې ضرورت به و یا نو زه چې ولیدم نو سګرټ یې ولیدم چې ګینې دا د تاسو ویلي دي زما خو کوجه ما غږ مو نه کو تېر شو ما زه خدای دې پرون په مخ راغی مخ سر یې تړلي او شیبر یې نیولې سلام یې راته وکړو مال وعلیکم خیر خدای ویل ډېر ښه نه مال خدای دې نور زیات کا خدای دې نور زیات دا هغه د موسی علیه السلام قوم د لاسه یې ښځه نیولې وه موسی علیه السلام ته یې وویې دې ښځې نه هم که منې کې نو ستا پیغمبري نه مني او که دې نه هم نه منې کې نو ستا پیغمبري مني نو موسی علیه السلام ورته ویل دې نه به دې اول منې کو ویل بیا ستا پیغمبري نه منو هغه وی یا الله داسې عذاب پرې راوله چې تر قیامته شرمېدلي نو الله ورته ویل کونو قردة خاسئین شی بیزوګان خوار خسته نو ځوانان بیزوګان شو او سپینګري پکې د خنزیر په شکل شو تاسو خیال راغی دا بني اسرائیل عزیزانو عرض داو چې تراوی شل مونږ اوس ولې مونږ تراوی شل ځکه کوو چې مونږ سره دوه قانونه دي یو دا چې خیر الامور اوسطها بهتر په امورو کې امنځنې نه اتاو نه څلوېښت بلکې شل ټیک شو خیر الامور اوسط
پیغمبر فتوی موجودی دي په ډیرو ځایونو کې د پیغمبر فتوی چې نه په ابتدا نه په انتها بلکې په منځ باندې د پیغمبر فتوی موجود او ویل دي چې خیر الامور اوسط بهتر په امور کې اوسط نو نه اته او نه سلويخ بلکې شل. دویمه خبره ده چې هر کله د پیغمبر د وینا مطابق خبره ده شلو او عمل د پیغمبر موجود دی د اتو متعلق. مولانا تنویر رحمت الله علیه ډیره خبره چا تاسو کو چې جی اته تراویح هم شته د 10 رکعات خو والله چې مړکی او ډیر ګران کا په شلو څمړه کېږي ظالمانو. اوس خو ټول امامان چې دي که خیالو کوي تیز دي نیمه غنټه یا 35 منټه کې فرض او شل تراویح هر څه لدا سګړز ورکی ختم 35 منټه. نو تو وایا چې ته په 24 غنټو کې خدای له 35 منټه هم نه ورکې نو ته به د خدای نه بیا د دومره عظیم جنتونو توقعانه او تمناګانې څنګه کې لکه خدای لپاره څه سوچ وکړه. بل خبره دا ده چې قیامت کې به د هر عمل مطالبه کیږي بای منځونه راوړي دا راوړي دا. اوس قیامت کې مطالبه د 10 رکعاتو تراویح شو او تاوړی اتوي نو 12 په کم ځنه پیدا کړي ورشه 12 نور راوړي چې 12 دې نه راوړي تل نه شال تا ودرېګا سبق کوم مطالبه د اتو شو او تاوړی شلوي بیا به څه چلی اته به پاته کې مجرشي 12 به فالتو پاتې شي نور مراتب به خدای تعالی لپاره پیوچت خیال امر وړي دي اته او مطالبه د شلو شو نو بیړي دي غر کا شو وړي دي شل دي مطالبه د اتو شو 12 درته باقی پاتې شي. استاد وایي چې کول شل پکار دی او که 12 پکار یوا. دویمه خبره دا ده چې روزه کې یو ځل قران اوریدل او ختم دا سنت دی یو حافظ بس کوشش پکار دی چې ډېر تکلیف او معذور نه وي نو یو ځل ختم خامخا په تراوو کې اوریدل پکار. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دغه شپه صحابو کې لټون کولو چې کوم صحابي ته ډېر قران یاد دی چې مخ کې شو مونږ ته تراوی زما عزیزانو تراوی د پیغمبر د فرمان مطابق شل دوی څه وای دا د پیغمبر شل نه دي دا حضرت عمر شل کړي حضرت عمر شل دی خو ګورئ د پیغمبر او د حضرت عمر داسې زمانہ و دا ستاسو ایمان گواره کولې شي چې عمر غوندي ایمان به هغه کارو کی چې کوم پیغمبر نه کړي تاسو کولی عمر چې د چا تربیت 24 غنټې د جناب محمد رسول الله په غیږ کې شوه او چا د مرګ په ورځ تور راويستي وا چې کچا ویل چې رسول الله وفات شو په خدای قسم چې اوس په دې تور سر قلم کوم. هغه عمر چې پیغمبر په کوم کار نه لیدل هغه کار کولی شي. راشي قانون وګورئ اوس چې عمل او قول د صحابي په باب د ما لا یوقلو کې محمول وي په سما باندې. تاسو خیال را عمل او قول د صحابي او عمل کو او نسبت پیغمبر ته ونکو نو قانون اسلامی دا دی چې د دې نسبت چې پیغمبر ته نه دی کړي دا حمل دی په دې چې د پیغمبر لیدل ځکه چې اے صحابه د ځانه کار نشي کولی. په دې څه دلیل دی چې صحابه د ځانه کار نشي کولی؟ په دې څه دلیل دی؟ په دې دلیل خود حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما صحابه په شان د ستورو دي ار یو صحابي پسم چینیات تړلو دغه سملار خیال امر زما صحابه په شان د ستورو دي ار یو صحابي پسم چینیات تړلو دغه سملار. په دې دلیل دا دی. بهرحال خبرې ډېرې دي ایو د اشاره خبره پاتې شو. اشاره په منځ کې دا سنت اگر چې زمونږ په دې ملک یو دور داسې تیر دی چې په دې مانځ کې به ولا کوتي ماتي چاله کدا ګوته په مانځ کې موجود وجه څه وي وجه دا وي چې پیغمبر چې په منځ کې ګوته اوچت کړي و نو هغه شیطان راغلی ورته وی چې خدای یو دی کدو دی نو پیغمبر خو په مانځ کې خبرې کولې نشوي نو په ګوته ورته داسې کړی چې یو دی. په دې خبره پوښ تاسو په ایمان وای مونږه د سورلسمې صدې زه د سورلسمې صدې پلیت او مردار مولایم د دنیا روسیا
شرمسار ما عمر لوی ګندب د خدای په دنیا کې بل نه. تاسو ځان ته وګورئ، موږ د 14مې صدۍ ګندا او روسیا مسلمانان یو. موږ له په زندګۍ کې شیطان مخامخ راغلی چې خدای یو دی کوي. تاسو ته چرته راغلی لاس ماس به هم درکړي. تاسو ګور موږ پلیتو له خو شیطان مخامخ نشي راتلی او نه په مانځ کې چې خدای یو دی کوي. او رسول الله غوندې هسته ته په مانځ کې شیطان راغی چې خدای یو دی کوي. تاسو ته چاقد وجه ولا داو نه خبره دا چې پیغمبر په منځ کې اشهد الله اله الا الله دا ذکر وکړي چې یو قول دی او یو عمل دی. دا ګوته چې دا عمل دی دا یو چتور او په جبه ویل دا قول دی. نو پیغمبر به چې قول په خلا وکړو ور سره به ګوته موچته کچې د قول او د عمل منځ کې مطابقت راشي چې زه یوازې په جبه نه وایم چې خدای یو دی، زما عملم دا وایي